خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې په کیمپونو کې ډینګي خطرناکه ناروغي ګډه شوې ده او سلګونو کسانې نیولي دي. دلغا په نوم یو افغان کډوال بیا وایي چې 80% خلک دلته تاجاباد کې د ډینګي ناروغي نیولي دي. ډینګي ناروغي نږدې هر کور ته رسېدلې ده او هر کور کې 15 یا 6 کسان نیولي. نږدې روغتونونه هم د ډینګي ناروغانو څخه ډک شوي. تاسو یې هم په خپله هر ورځ ګورئ چې زمونږ د کورنۍ څو کسانې هم نیولي. مې دلغا ده ولا ډینګي خو ډیره زیاته سوې ده او ما خپل هم تیره کړې ده. ډېر سخته بیماري ده او په انسان باندې ډیره سخته تیریږي. 15 ورځې 25 ورځو پورې خبره ډیره اوږدیږي. دا ملا ورسره خوږیږي، په دې سر باندې بوج او خپې کار نه کوي او ډوډۍ ته سړي زړه نه کېږي. ډېر سخت مشکل سره یې اوس څه حساب ده؟ اوس خو زه شکر د خپله ښه یم او 2 بچي مې دي، لورګانې مې دي، هغه ډینګې والې دي کور کې دي. نو 1000 روپۍ ورباندې په ډریپونو باندې ځي، 800 روپۍ ډریپونو ډاکټران اخلي او خرچه ورباندې ډېره کېږي او خوراک ته چا زړه نه کېږي. همدا ډریپ او انجکشن یې دي کېږي او پیناډال ګولۍ ورسره خوري. او موږ د حکومت دا مطالبه ده چې سپری دې مو کې دي کوڅو کې او د ګنډ رامان دې کې دي. خالد پنوم یو بل افغان کډوال بیا وایي د ډینګي ناروغي له حد څخه زیاته شوې ده. دلته ډېر خلک غریب دي، دوا وس هم نه لري. حکومت په وړاندې تر دې دمه کوم ګام نه ده پورته کړی. حکومت ته پکار ده چې سپری زموږ په سیمه کې وکړي. دوا اخیستلو وس هم نه لرو. یو ډراپ یا سیرون په 1000 روپۍ باندې ډاکټران کوي. ډاکټران هم انصاف نه کوي. له چا سره دومره روپۍ له کمه شوي چې هره ورځ ډراپ ولګوي. خلک غریب دي. زما نوم خالد دی، زه د تاجاباد اوسېدونکی یم. په تاجاباد علاقه کې ډینګي ډېره شوې ده. زه خپله هم نیول شوی یم، دا 2 هفتې کېږي. نو حکومت ته دا هیله ده چې راشي دلته یو سپری وکړي موږ ته چې دا مشکلات هم حل شي. غریبانان ډېر دي، وس یې نه کېږي چې 1200 یو ډراپ دی چې ولګوي ځان ته. نو موږ هیله کوو چې راشي حکومت دې راشي دلته یې سپری وکړي موږ ته. ډینګي کې تاسو څه چل کېږي سړي باندې؟ سړي باندې داسې چل کېږي چې د خپو نه غورځېږي، ته به پرې راځي ګرځېدی نه شي. نو دا هغه ده په ډینګي کې، دا علامات دي چې بس ګرځېدی نه شي. نو بیخي د ځینې نه شي پاڅېدلی او رنګ یې تک سور کېږي، سپینه وینه هم کمیږي پکې. افغان کمشنر شکیل احمد خان صاحب وایي موږ به ډېر زر ډینګي باندې اخته کسانو سیمو ته ډاکټران او دوا واخلو. انشاءالله موږ سره تقریبا 43 کیمپس دي په کې پی کې او هغې ټولو کې موږ سره بیسک هیلث یونټ شته دی او هغې کې موږ سره یو ټیم شته دی. کمی بیشي وي ټایم سره موږ یې به کور اپ کړو. میډیسنز هم موږ ته ټایم ټو ټایم راځي. یادونې وړ ده چې د ډینګي ناروغي په 2011 کال کې په پاکستان کې رامنځته شوې وه چې زرګونه کسان پې اخته شوي وو. خو د یادې ناروغي دویمه څپه په 2019 کال کې رامنځته شوله. له کبله یې زیاتو کسانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی و.